د غره لمن کې د شپونکي نه شپېلې اور واخیسته، زما د ژوند د ارمانونو بیړۍ اور واخیسته. د یو هلک د جنازې اعلان چې وشو کله، یوې جونګړه کې یوې ښکلې جلۍ اور واخیسته. د یو هلک د جنازې اعلان چې وشو کله، یوې جونګړه کې یوې ښکلې جلۍ اور واخیسته. د غریبۍ را باندې نوې ټوکه وکړه یاره، د غریبۍ را باندې نوې ټوکه وکړه یاره، ستاسو محل سره زمونږه کېږدۍ اور واخیسته. د یار ښایسته والله زه په تماشه ولاړم، یار مې چې لرې کړو نقاب د سپوږمۍ اور واخیسته. مننه. د یار ښایسته والله زه په تماشه ولاړم، یار مې چې لرې کړو نقاب د سپوږمۍ اور واخیسته. یا د شیرزاد د بېوسۍ ازار دې ولیده ته چې ډولۍ له ورختې نو ډولۍ اور واخیسته. مننه. یا د شیرزاد د بېوسۍ ازار دې ولیدلو ته چې ډولۍ له ورختې نو ډولۍ اور واخیسته. نیکې هیلې او سلامونه ومنئ. د مشرانو په اجازه یو نظم درته وایم. د یو ماشوم د خولې فریاد واورئ، ماشوم نری نری سلګۍ وخلې، دغه ماشوم خپلې سلګۍ پلورلې، د وخت او بخت نه نارضا ښکارېده، د دې ماشوم زړه له ارمانه ډکو. دغه ماشوم خر کې شاپر خرڅول په عاجزۍ خواله زما راغی، ویل ماما شاپر دې نه لګېږي، ویلې ماما دانه په 10 روپۍ دی. ما ویل چې زویه په شاپر باندې به څه وکړم، زما په 10 که دې ښه شي نو دا 10 در واخلی. او پوښتنه لرم تا نه زه جواب یې غواړم، ته پلار لرې که نه بې پلاره یې چې داسې ګرځې. په غریو نیولې انداز یې راته داسې ویل، پلار مې ژوندی دی خو له مړي بد دی، زمونږ د خاله ناخبره ګرځي او پلار مې پوډرس کې در په دره ګرځي. زمونږ د خاله ناخبره ګرځي او پلار مې پوډرس کې در په دره ګرځي. ماما د ښاره چې زه کور ته ځمه، زمونږ د کلي ګاونډي ماشومان راته آواز کړي چې خبر خو نه یې پلار دې نن بیا جومات نه غلا کړې ده. خدای له ژونده مې نفرت پیدا شي، خدای د مرګ په انتظار یم زه، خدای دا ستا د خدای نظر شم. زما د پلاره هغه پلار جوړ که، زما د مور د ژوند سینګار جوړ که، زما د مور د سر پړونه نشته، زما د پلار د سر شمله پرېوته او رب له ماشوم داسې زارۍ کولې او ماشوم نرۍ نرۍ سلګۍ وهلې. یو شپه نری باران ورېده، زما وړه خورکۍ بیماره شوله، زمونږ په کور کې یوه روپۍ خو نه وه. زه زر په بیړه ګاونډي ته لاړم، ماما خور مې بیماره د روپۍ په کار دی، خو ګاونډي راله انکار وکړو چې زه بچیا زما په خیر پلار د پوډر خلاص شوي. زه ناامیده واپس کور ته راغلم، کور کې زوږ جوړه غوغا جوړه وه، زما په خورې وې تړلې زنې، مور مې په کریغو خور ته شړل. ټول ګاونډیان به مو دیدن ته راتلل، زما په خور به یې لاسونه راښکل، ویل لعنت په داسې پلار شه او پوډري پلار زما نشي کولی. او ماشوم نرۍ نرۍ سلګۍ وهلې. ما ته د خور هغه خبره یاشي چې زما پلار له به یې داسې ویل چې پلاره ما ځان سره خار لبوزه، ماله سینډر ماله کالي واخله او ماله د لاسو شنه بنګړي واخله. خور مې ارمان ځان سره یوړو، ماما خور مې د تورو خاورو لاندې شوله. زه چاله ورشم او چاله زه پر یاد وکړم، پردي ول رانه خپل پردي شول. مونږ کره اوس خپلو خپلوان نه راځي او ترونه مې نه راځي او هم مې ماماګان نه راځي. خندا مو نشته په ژړا اوسېږو او شیرزاده کور کې یک تنخوا اوسېږو. د توجه څخه یوه نړۍ که غواړئ د شیبه باران اونیزه مشاعره کې برخه واخلئ، د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي. پته: د لومړي مکرویانو وروستی تمځای د سمټ خانې 3 لارۍ مقبل مارکیټ د طلایي دروازې ښوونیز مرکز. د اړیکې شمیره 0 اویا 6 40 8 40 109.